خپل د واتس اپ بند شوی اکاونټ یوازې په 10 دقیقو کې بیرته خلاص کړئ. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور طلال آغا کریمي. نن په دغې نوې او خوندوره ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو خپل د واتس اپ بند شوی اکاونټ را خلاص کړو. دوستانو زیاتره ملګري میسج کوي چې موږ ته دغه د واتس اپ د انبلاکینګ کوم سیستم چې دغه موږ ته وښایه. نو دغه سیستم دوستانو نن سبا ډېر سخته زیات شوی دی، د واتس اپ اکاونټونه سخته بند کیږي. نو دغه طریقه دوستانو دا چې څنګه کیږي، له دې څخه مخکې چې زه په ویډیو باندې شروع وکړم، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، په خورا درنښت او مهربانۍ سره ستاسو څخه هیله کوم چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو درسره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري او دوستان مو دې نه برخمن شي. نو دوستانو د دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې دا بالکل نوی او اپډیټ اپلیکیشن دی، کوم چې تاسو د ګوګل پلی سټور څخه نشئ ترلاسه کولی، هم له کروم څخه یې هم نشئ ترلاسه کولی. دا چې دوستانو تاسو دا څنګه ترلاسه کوئ، د ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې موږ د خپل د ټیلیګرام چینل لینک ده، دوستانو تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ. کله چې هغې ته لاړ د هغې ځای څخه یې په اسانۍ او سمپلي ډاونلوډ کولی شئ. نو دوستانو کله چې دا را ډاونلوډ کړئ، د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دغه کوم اپلیکیشن چې دا به تاسو را خلاص کړئ. کله چې دا را خلاص کړئ دوستانو، بالکل تاسو ته په 10 دقیقو کې 7 دقیقو کې دوستانو تاسو بیرته ځواب درکوي چې تاسو واتس اپ بیرته اکټیو شو. دوستانو دا چې څنګه کیږي، تاسو ما سره طریقه پوره وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. دوستانو دلته تاسو وګورئ، دلته درته وایي چې فار ایگزامپل د افغانستان کومه شماره چې تاسو غواړئ ورکړئ، نو تاسو به کوم لومړنی کوډ چې دغه به ورکړئ. که د انډیا د انډیا کوډ دی، دوستانو که د پاکستان یا پاکستان، تاسو به د خپل د موبایل د شمیرې هغه کوډ ورته لومړی ته ور داخل کړئ. دوستانو زموږ افغانستان دی، زه راځم مثبت 93 چې کله ورته ولیکئ دوستانو، تاسو صفر باندې لیکئ، دلته مکمل ډول سره ولیکئ چې 7 8 که هر ډول شمیره ستاسو واوسیږي، نو تاسو مکمل ډول سره هغه شماره ورته ولیکئ. کله چې دوستانو شماره ورته ولیکئ، د هغې څخه وروسته به دوستانو تاسو راشئ په دغې انلاک اپشن چې کومه ده دوستانو، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو دغه ډول صفحه راخلاص شي، که تاسو به جیمیل انتخاب کړئ دوستانو. ګورئ جیمیل، کله چې جیمیل انتخاب کړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ جسټ وینس، دا به کړئ. نو دوستانو اتوماتیک ډول سره به ستاسو دغه کوم واتس اپ نمبر چې ورکړی ده، دلته د واتس اپ کمپنۍ د کومه چې ده دې ته ایمیل چې دوستانو، تاسو به دوستانو دلته راشئ، دغه ورته انتخاب کړئ. ګورئ دوستانو، زه راځم غواړم دا واتس اپ کوم ایمیل چې ده دا ورته ولیږم. کله چې دا ورته ولیږو دوستانو، تاسو به لږ شیبه دې ته انتظار وباسئ تر څو پورې 10 دقیقو کې 7 دقیقو کې تاسو ته بیرته ځواب درکړي. دلته وګورئ دوستانو، په 6 بجو او 1 دقیقه باندې زموږ کوم ایمیل چې ده دا موږ ولیږه. نو تر څو پورې چې 6 او 10 کېږي، 6 او 11 یا 12 کېږي دوستانو، موږ ته به ایمیل بیرته راغلی اوسېږي. نو دوستانو موږ ورته ایمیل ولیږه، لږ دې ته انتظار کوو، تقریبا 10 منټه یا 15 منټه یا 20 منټه موږ دې ته انتظار کوو تر څو پورې بیرته موږ ته انسر یا ځواب راشي. نو دوستانو تاسو هم دې ته په تمه اوسئ، تاسو ته به دا کوم ایمیل چې دا به تاسو ته راشي. نو زه غواړم چې ویډیو هم دلته ختمه کړم. له دې څخه مخکې چې زه ویډیو ختمه کړم، نو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، دا ویډیو سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري او دوستان مو نه برخمن شي.